په داسې حال کې چې په هیواد کې د فقر او لوږې د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي، د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره د اسلامي امارت د چارواکو سفرونه او لیدنې زیات شوي دي. د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د استانبول د نړیوال حلال کنفرانس او نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او د حلال سوداګرۍ پراختیا، د اقتصادي همکارۍ پراختیا او په سیمه‌ییزو او نړیوالو بازارونو کې د اقتصادي رول په اهمیت کې ټینګار وکړ. محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان به دعوت رسمی دولت جمهوری ترکیه همراه با هیئت همراه در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی و نمایشگاه بین المللی حلال استانبول اشتراک نمود. له بل خوا د اقتصاد وزارت د وزیر دین محمد حنیف د نړیوال بشري سازمان یا مرسی کورپس د مشر او سیمه‌ییز افسر سره د لیدنې خبر ورکړی دی. د وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، د اقلیم د بدلون سره د مبارزې او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د رول او همدارنګه د کرنې او انرژۍ سکتورونو د ملاتړ په اړه بحث وشو. مؤسسات داخلی و بین المللی همیشه در افغانستان در اقتصاد افغانستان نقش بارز داشته و نقش مؤسسات در از بین بردن مشکلات کوتاه مدت اقتصادی، فقر و مشکلات ناشی از حوادث طبیعی می باشد و حضور و نقش مؤسسات در تجارت، صادرات و واردات و پروگرام های زیربنای اقتصادی چندان بارز نیست و در این قسمت نمیتواند مؤثر باشد، لیکن در کل موجودیت مؤسسات امری است که اقتصاد ثابت نگه می‌دارد. له دې سره هم مهاله په بیلابیلو سکتورونو کې د نړیوال همکارۍ د جلبولو او پراختیا لپاره د عامه وزارت یو پلاوی هم ترکیه ته سفر کړی ترڅو د هغه هیواد د روغتیايي مرکزونو له چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي اړیکو او همکارۍ د پراختیا په اړه بحث وکړي. موخه یې د روغتیا په برخه کې د نویو تجاربو ترلاسه کول، همدارنګه د ترکیه هیواد له ځینې روغتیايي او علمي مراکزو لیدنه ده او د ترکیه هیواد له روغتیايي او دولتي مسؤلینو سره به هم په دغه سفر کې لیدنې ترسره کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداری ورکړی چې د 2.3 میلیونه راستنیدونکو کډوالو راستنیدل د هیواد د بیارغونې په پروسې جدي فشار راوړی دی. خو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وزیر مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له مرستیال رئیس سره د راستنیدونکو ننګونو د حل لپاره لیدلي او د راستنیدونکو لپاره د سرپناه چمتو کولو کې یې د مرستې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدار کړکېچ او د تورخم او سپین بولدک د لارو له تړلو سره د هیواد د سوداګرۍ یوه لویه برخه ګډوډه شوې او د هیواد نازک اقتصاد له ډېرو ننګونو سره مخ شوی دی. په دې وروستیو کې او په دې برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د اسلامي امارت نورو چارواکو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره هند او ترکیې ته سفرونه کړي دي.